بسم الله الرحمن الرحیم. محترم کتونکو ډاکټر آصف اظهار یو پیرا بیا تاسو سره روزه ده. اکثر له تاسو ناستي په خاموشۍ کې چرته میټینګ شروع دی یا ماشومان په کلاس کې ناستي یا چرته په جمعات کې بنده ناستي ټول تلاوت کوي خاموشي ده او تاسو په دې خېټه کې یو ګړو 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 आवाज راشي. دا اکثر لا ور سره خېټه کې داسې فیلینګ مو شي چې د خېټه کې سلاړل راغل خدا د ګړو ګړو اوازونه ده د غر غر اوازونه ده ویسه او اکثر خلک چې کوم دي نو بیا داسې دا کچرته داسې سیریس ځای کې ناست وي خلک ناست وي چرته جرګه مرکه وي په هغې کې خلک ناست وي چرته میټینګ وي یا خاص ځای وي په هغې کې دا څیز اکثر خلکو ته ډېر عجیبه شانه مو لګي چې په دې خېټه کې دا ګر 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 وشي او عجیبه عجیبه اوازونه راځي. نو دا راځي ولې او دا به څنګه کنټرول کېږي او نن زه د دې خصوصا ذکر ولې کوم ځکه چې روژه ده او په روژه کې دا څیزونه خلکو ته ډېر زیات کېږي خصوصا د ماسپښین ټایم شي یا د مازدیګر ټایم شي. نو دغه ټایم کې اکثر له خلک ناست وي او اوري باقاعده خپل یو خو هغه چې خپل اوشي خپل محسوس کی دا در سره چې کوم کس ناست وي هغه ووري هغه محسوس کی هغه تم پته لګي چې را داسې کیږي دا خېټه کې غر غر کېدل یا د اوازونه راتلل یا د ګړ ګړ کېدل دې ته باربورېګمي وي. باربورېګمي چې کوم دا میډیکل ټرمینالوژي د دې لپاره د دې نقصان نشته دی دا یو نارمل سیز دی چې دا به کیږي خو دا به یو خاص شدت سره کیږي د دې نه زیات په نه کیږي دا کیږي ولې او که دا کیږي نو څه داسې څیزونه دي دې سره تړلي چې که هغه تاسو سره کیږي نو دا بیا د بیمارۍ علامات دي یا د تشویش علامات دي یا تاسو له کله پکار ده چې ډاکټر سره مشوره وکړئ چې زما د خېټه کې دا ګډ ګډ کیږي او دا څه نقصاني څیز دی. اوس نارملی که موږ وګورو د هاضمې عمل چې کله شروع شي چې کله هاضمه کیږي نو معدې ته خوراک راشي دا خوراک چې کوم دی موږ د غاښونو په ذریعه باندې دې باندې شخوند والی وي دا مو معده کړې وي دا چې کله معدې ته راشي دې سره اسید شامل شي دې سره اوبه شامل شي دې سره انزایمز شامل شي او دا چې کوم دی نو یو ماشین ته واچولی شي چې چرته د دې هاضمه شروع شي په دې معده کې. اوس په دې ټایم کې دا خوراک چې کله معدې نه پاس کیږي معده نور هم دې کې اوبه هم شامل کی دې کې غدود هم شامل کی دې کې چې کوم دی نو انزایمز هم شامل کی او دې کې اسید هم شامل کی. نو دا چې کله زموږ کولمو ته راځي نو دې نه یو داسې نیم ټوس یعنی سیمی سالډ سیز ته جوړ شوي وي لکه خټه ته جوړه شوې دي خوراک نه او دا چې بیا کولمو ته لاړ شي نو هغې کې نورم جوسز انزایمز او ورسره چې کوم دی نو د انټسټاینز نه اوبه او داسې څیزونه د کولمو نه شامل شي چې هغه زموږ د خوراک هضمولو عمل کې مدد ورکوي. نو په دې ټایم کې زموږ خوراک چې کوم دی د اوبو په شان شي او دا چې کله د کولمو کې پاس کېږي نو تاسو ته پته ده چې پیریسټالسس یعنی د کولمو دا کم موشن چې کوم دی دا خوراک په مخه باندې مخکې وړي نو د دې د وجې نه دې موشن سره دا خوراک لکه څنګه چې په یو لښتي کې اوبه روانې وي او هغې کې که تاسو وګورئ نو دې کې دغه ټایم کې دې خوراک کې سالډ پارټیکلز هم وي دغه لیکوډ هم وي او دغه کې ګیس هم وي. نو چې کله دا مخکې روانې نو ظاهره خبره ده چې ګیس په د ټولو نه بره راځي لیکوډ به منځ ته راځي سالډ به لاندې کینی دا یو نارمل عمل دی. نو کله چې دا کیږي دا ګیس دا اکثر له راځي زموږ معدې ته او د ډکار په ذریعه یا د ارګمي په ذریعه یا د ګرمي په ذریعه دا موږ بهر کو او دغسې که ښکته کولمو کې جوړ شي نو هغه د هوا خارجولو په ذریعه باندې یا ډکو متیازو سره چې کوم دی نو دغه ګیس خارج شي. اوس دغه ګیس بره راخیجول یا ښکته رسول د اخراج دپاره دې دپاره دا کولمې چې کله دغه کوي نو دې سره دا د ګړ ګړ اواز راځي ځکه چې دغه بلبلې جوړې شي د دې اوبو یا د کم مایا خوراک چې کوم دی زمونږ په دا کې نو دغه ګیس هغې سره شامل وي هغې نه بلبلې جوړې شي ګیس بره لاړ شي اوبه او سالډ خوراک لاندې کړي نو دې سره دا موشن چې کوم دی دغه ټایم کې د خېټې نه د ګړ ګړ اوازونه راتلل شروع شي. دا په کوم صورت کې زیات کیږي یا خو بنده بالکل اوږې دی کولمې بالکل خالی دي لکه څنګه چې رمضان کې کیږي روژه کې کیږي نو دغه ټایم کې اکثر د پیریسټالسیس وي لږ مقدار کې وي خو چونکې کولمو کې څه وي نو اکثر لا ګیس ډسټریبیوشن او لیکوډ ډسټریبیوشن داسې وشي چې هغې نه د کولمو نه د یو ګړ ګړو اواز راشي. یا چې کوم دی موږ ډېر زیات خوراک په یو ټایم وکړو ډېر زیات ځان موړ کړو او هغې سره هم چې کوم دی کله د هاضمې د عمل شروع شي څنګه ما تاسو ته ویل چې لیکوډ سالډ او ګیس دا بیلیږي دا بیل بیل چیمبرز ته ځي نو د هغې د وجې نه په خېټه کې د ګړ ګړ اوازونه راځي. یا درېیمه خبره هغه کسانو کې دا چې چاته د کولمو څه انفیکشن وي یا داسې مسلې وي او د هغې کولمو کې د ګیس پروډکشن زیات وي لکه اکثر که تاسو وګورئ د تور جړي یا دغه نه بعد چې کوم دی کرونیک لیور ډیزیز د جګر د بیمارۍ نه بعد اکثر د خلکو د خېټه پړسېدلي ګیس پروډکشن زیات دي د دې هاضمه ټیک نه وي او د دې په بدن کې چې کوم بیکټیریا دي د دې په کولمو کې کوم بیکټیریا دي د هغې نارمل فلورا هغه ټیک نه وي نو ډېر زیات ګیس هم جوړیږي
او بیا چې کوم د خېټه کې دا ګډ کیږي. بیا بعض اوقات زمون خوراکونه داسې وي چې کوم خوراکونو کې کاربوهایډریټس زیات دي لکه خواږه شربتونه وسکو، دغه نه علاوه چې کوم د کاربوهایډریټس استعمال شي، دغه نه علاوه چې کوم داسې سیزونه دي چې کوم سره د هاضمې د عمل تیزیږي، یعنی اکثر د ډیپ فرایډ سیزونه یا داسې سیزونه خو هم زمون په معده باندې تیزابیت زیات کی، هغه سره ګیس زیاتیږي. چای کافي کډیره زیاته اوس کې هغه سره کیږي، دا ډرینکس وغیرہ کډیر زیات استعمال کې دې سره کیږي. یا دینه علاوه بعضی نیم خلک داسې چې هغه ته د کولمو دایمي دا مسلې وي چې هغه د ګیس پروډکشن زیاتی، نو دغه خلکو ته هم دا خېټه کې ګډ کېدل او دا ورسره درد کېدل دا یو نارمل چیز دی. اوس راځو هغه کسانو طرف ته چې فرض کا دا خېټه کې ګډ کیږي او دا هغه کسان چې دې سره ورسره دا علامات وي د ګډ سره خېټه کې شدید درد کیږي، ډیر زیات درد کیږي چې د خېټې له ګوتې نه شوړي، نو دا کس له پکار د کولمو کې انفیکشن کیدی شي یا د کولمو کې زخم کیدی شي یا د نور څه مسلې کیدی شي، پیپټیک السر کیدی شي چې د خپل ډاکټر سره ضرور مشوره وکړي. یا خدا نه خواسته د چا په ډکو متیازو کې وینه راځي، مسلسل وینه را روانه ده، د خېټه کې ګډم کیږي، نو د ضرور ډاکټر سره مشوره وکړي. یا د سره شدید تبه کیږي، دا هم د انفیکشن علامات کیدی شي او د کس له پکار ده چې ډاکټر لاړ شي. او د ټولو نه اهم چیز چې خېټه کې دا مسلې ډېرې زیاتې وي او ورسره وزن کمیږي یا د وینې کمې په بدن کې راځي یا جانډس زیړې ورسره وي، نو دا کسان چې کوم دي ضرور د خپل ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه چې دا ګډ بیا عام د خېټې د ګیس مسله نه ده، بلکې دا په خېټه کې دننه کرونیک لیور ډیزیز یعنی د جګر مسلې، د معدې مسلې، د معدې د زخم مسلې، د السر مسلې یا خدا نه خواسته نور داسې څه د رسولې یا نورې مسلې هم کیدی شي. نو امید لرم چې تاسو به په دې ټاپک باندې ضرور پوه شوي یئ چې زموږ د خېټه کې دا ګډ ولې کیږي، آیا دا خطرناک وي یا نه وي، کله خطرناک وي، دا ټول ما تاسو ته ایکسپلین کړل. نو دا ویډیو لایک هم کړئ، شیر هم کړئ نور مرګرو سره او دا چینل سبسکرایب هم ضرور کړئ. خپل ډیر خیال ساتئ. الله پامان.